بلا هم خبره په دې ورځو کې چونکې یخنیم ده او دارالعلوم کراچۍ ته دا استفتاء چا کړې ده نو دا فتوا تاسو ځان سره دا یاد ساتئ چې په دې ورځو کې یخني ده چونکې نو مونږ چې لاړ شو بازار ته نو په یخنۍ کې اکثر مونږ د کباړ د سیزونه ځان له واخلو او وای چو نو په دې کې ګورې فقها فرمایي د هغې نه استفتاء چا کړې نو هغې کې ورته باقاعده داسې یو تصویر را لېږلی دی چې په هغې باندې د دې د کرسمس کومې نښې دي هغه پې جوړې شوي دي نو وایي چې آیا مونږ داسې لباس چې چېرته مونږ په کباړ کې واخلو یا څوک د دې کاروبار کوي نو دا څنګه دی چونکې په دې باندې خو ټولې د هغې د کرسمس هغه نښې جوړې شوي دي هغې ورته باقاعده ویلي چې په دې کې کم اکثر د بوتانو دي او د چا شکلونه دي نو دا خو بالکل نه دي پکار د دې خو دا شکلونه مکمل ختمول پکار دي او که چېرې دا د کرسمس دا نښې د عیسایانو دا نو داسې قسمه لباس هم استعمالول نه دي پکار او بیا یې فرمایلي چې خاص طور پر دا کمې ورځې چې د هغې 18 ورځې د کرسمس دا ورځې چلیږي څه د 25 نه مخکې او څه وروستو نو هغې ورته ویل چې په دې ورځو کې خو بالکل دا قسمه لباس نه اغوستل پکار دی او اغوستو کې احتیاط پکار دی چې دغه نښې مونږ وپېژنو چې داسې لباس مونږ وانخلو چې هغه د کرسمس سره مشابهت لري او بیا که هغې باندې د دې یو قسم اونې جوړه کړي په هغې کې لیټونه لګولي هغه اونې په دې دغه باندې جوړې شوي په دې بنینونو په دې یو څه بل څه باندې نو وی چې دغه څیزونه مونږ وپېژنو او په دې ورځو کې خو قطعا دغه څیزونه مونږ استعمال نه کړو ځکه چې په دې ورځو کې که ته استعمالې نو دا دکې عیسایانو سره او د کرسمس دا نښې چونکې عیسایانو لګولي ځای په ځای نو دې سره مکمل مشابهت راځي نو د هغې د مشابهت د وجې نه ګوره بالکل لا استعمالول نه دي پکار نو مونږ مسلمانانو ته په دې کې هم ګوره احتیاط پکار دی چې نن سبا چونکې جمع دی په دې کې مونږ ځانه د یخنۍ دا سامانونه اخلو نو په دغه کې احتیاط پکار دی په هغې باندې داسې څه نښه جوړئ چې د هغې مونږ معلومات وکړو تحقیق وکړو چې آیا دا نښه چې کوم ده نو دا په دې باندې جوړه شوې ده نو دا څنګه ده صحیح ده او که صحیح نه ده